دا کہانی د یو داسې سړي ده چې هغه خزانه پسې پاگلو. هغه خپل ژوندۍ صرف یو شی پسې ولګوله، هغه راز پیدا کولو دپاره چې هغه د کلونو نه پټو، او د دې په تلاش کې هغه هر څه بایلل شروع کړل، خپل رشتې، خپل سکون او دې پورې خپل ژوندۍ. په هر قدم باندې د مرګ یاره، په هر لاره باندې یو نوی دروغ او یو نوی مشکل. خو هغه بیا هم هار ونه منو، ولې چې هغه صرف خزانه نه وه بلکې د هغه جنون و. د کهانۍ شروعات کیږي د یو بن نومي هلک نه چې د هغه نیکه هغه ته د یو پټې خزانې باره کې قصه کوله، خو دغې خزانې باره کې ډېرو کمو خلکو ته پته وه. کلونه پس چې اوس بن غټ شي نو هغه نورو کسانو سره د دې خزانې تلاش کولو فیصله وکړي، او هغه ته د نیکه د دې خبرو نه دومره اندازه وه چې دا خزانه کوم ځای کیدی شي، او د هغه نیکه دله یو کاغذ ورکړو چې په هغې باندې یو نوم و. نو هغه ته پته ولګي چې دا د یو ډېر زوړ جهاز نوم دی، او د هغه دوست رایلی د هغه جهاز پته لګولو کې د هغه مدد وکړي. اوس چې دوی هغه ځای ته راورسېدل نو بن حساب ولګو چې دا جهاز به ضرور په دې واوره کې پټ شوي، او دوی دا ځای کنستل شروع کړي، او اخر کار دوی ته هغه جهاز میلو شي. نو بن د این نومي سړي شکریا ادا کړي، ولې چې هغه په ټول هر څه باندې پیسه لګولې وه، او خلکو بن او د بن خاندان ته پاګلان دوی، ولې چې دوی یو داسې خزانې پسې شوي چې هغه تر اوسه پورې لا چا پیدا کړې نه ده. خیر بن اوس د خپلو کسانو سره دې جهاز ته ورکوشي، او هغوی یو داسې ځای ته ورشي چې هلته د بارودو ډبي پراته وو، او چې لږ نور تلاش کول شروع کړي نو بن ته یو ډیډ باډي میلو شي، او هغه په هغه ډبي باندې لاس ایښی وي. نو چې هغه دا ډبې کولو کړي او وګوري نو په هغې کې یو پایپ و. نو بن دا وایي چې دې پایپ کې آخر داسې خاص څه دي چې دې کس د دې دپاره ځان دلته مړ کړو. بیا هغه وګوري چې په دې پایپ باندې څه لیکلي شوي دي، نو هغه د خپلې وینې استعمال وکړي چې آخر په دې لیکلي څه دي. نو بن ته پته ولګي چې دې خزانې تلو لپاره یو بله لاره هم شته. نو دلته چې دا خبره واوري نو ډېر زیات پریشانه شي چې دومره پیسې لګولو نه پس زمونږ لاس ولسم رانغلل. نو دې لیکلو د وجې بن یو پهیلي حل کړي چې هغې کې دته پته ولګي، او هغه ورته ووایي چې دا د یو نقشې باره کې ده، او دا نقشه د امریکې په یو غټ میوزیم کې پرته ده. نو بن ورته وایي چې دغه نقشې ته ځان رسول او د هغه ځای نه هغه نقشه راغشتل ډېره زیاته مشکله ده. نو این ورته ډایرکټ ووایي چې پټه به یې کړو. نو د دې خبرې نه بن صفا انکار وکړي چې زه به دا کله ونه کړم. نو په دې کې این د خپل کس ته وایي چې بن باندې تمانچه ونیسه، خو این ته دا هم پته وه خو مخکې بن نه وي نو هغه پهلیان به بیا څوک حل کوي. نو دې سره این د بن د مرګري د مړ کولو دمکي ورکړي. نو دې کې بن د اور شغلې یو سټیک راواخلي او ورته وایي که تاسو ټول چپ نه شوې نو زه به دا سټیک د بارودو طرف ته ورخطا کړم. نو دې ته دا لګي چې بن دروغ وایي، خو بن هغه سټیک وغورځوي او د غورځېدو نه مخکې این دا سټیک زر ونیسي، خو این ته دا پته نه وه چې د هغه په لاسونو باندې بارود دي، او د دې بارودو د وجې د این په لاس باندې اور ولګي او هغه د لاسو نه هغه سټیک وغورځېږي چې هغه د اور سټیک سیده په بارود باندې راپروزي. اوس په دې جهاز کې د ماکې نه مخکې این او شو د هغه ځای نه وتښتي، او بن او رایلی دلته دننه پرېږدي. خو په دې موقع کې بن ته یو پټه دروازه میلو شي، نو دوی دواړه هغه ځای ته راکوشي او په دې جهاز کې یو غټه دماکه وشي. اوس این ته لګي چې بن او رایلی بس مړه شو. اوس د راتلو نه پس بن او رایلی د اف بی آی هډ کوارټر ته ورشي او ورته ووایي چې د امریکې په میوزیم کې غلا کېدو والا ده، خو د هغې په خبرې باندې څوک هم یقین ونه کړي. نو دوی بیا هغې میوزیم ته لاړ شي چې هلته هغه نقشه وه. نو دوی د دې میوزیم منیجر ابیګیل سره میلو شي او چې ورته ټوله کهاني وکړي چې دلته یو داسې نقشه پرته ده. نو ابیګیل هم دلته په دې یقین ونه کړي او هغې ته دا لګي چې د دې دا ټولې خبرې دروغ دي. نو چې دواړه د ابیګیل د افس نه روځي نو هلته هغه دستاویز پروت دي چې هغې کې هغه نقشه پټه ده. نو دا دواړه څه وخته پورې دې دستاویز ته ګوري. نو دلته ورته بن وایي چې موږ له پکار دي چې دا پټه کړو چې د این په لاسونو باندې دا ور نشي. نو دلته ورته رایلی وایي چې ستا خو دماغ خراب نه دی، ته دلته د سیکیورټي ته وګوره او د دې ځای نه دا په ټول ناممکنه دي. نو بیا رایلی بن یو لایبرري ته بوځي او ورته ډیټیل سره وایي چې دا نقشه په ټول څومره مشکله ده. نو دلته ورته بن وایي چې موږ پس چل دا د دې ځای نه لرې کړو او پریزرویشن کمره کې کیدو ځکه چې هلته سیکیورټي ډېره زیاته کمه ده. اوس د رایلی په دې پلان باندې یقین نو، خو هغه بیا بن سره مدد کولو دپاره راضي شي. اوس دوی دا پلان ډېر احتیاط سره شروع کړو او د ټولو نه مخکې دوی د دې میوزیم منیجر ابیګیل د ګوتو نشانونه پکار دي او بیا د هغه پریزرویشن کمرې کوډ پکار دی. نو بیا دوی ابیګیل له یو ګفټ ولیږي چې هغې باندې یو خاص قسم کیمیکل وي، او که ابیګیل لا کوډ ورکوي نو د هغې د ګوتو نشانونه به په هغه ځای باندې پاتې شي. او په شروعات کې دا پلان مو هغه سکار کې چې څنګه دوی غوښتل، او بل خوا این هم خپل کسان تیارول، ولې چې په دې میوزیم کې یو پارټي او په هغه ورځ باندې دې په دې میوزیم باندې حمله وکړي، او د پارټۍ پر ورځ دغه نقشه پریزرویشن روم ته راوړي چې هلته سیکیورټي ډېره زیاته کموي. او بن د صفایي والا کپړې واچوي او اچانک دلته دننه راشي. نو هغه واپس خپلې کپړې بدلې کړي او ابیګیل سره میلو شو. نو ابیګیل چې بن وویني نو ډېر زیاته حیرانه شي. نو بن ورته وایي چې ما د میوزیم له ډېر غټ ډونیشن ورکړی دی، او هغه ډایرکټ د ابیګیل نه دا ګلاس واخلي چې په هغې باندې د دې د ګوتو نشانونه وي، او په دې کې این او دغه کسان هم راشي او هغوی د انډرګراونډ ټنل په ذریعه باندې دننه راشي. او لږ وخت پس بن هغه پریزرویشن کمرې ته راورسېدو. اوس بن دا فیصله وکړي چې دا ټول دستاویزونه به دې فریم سره زه ښکته یوسم. خو چې بن څنګه په لیفټ کې کوزیږي نو چې این بن وویني نو هغه ډېر زیاته حیرانه شي ځکه چې هغه ته لګېدو چې
چې بن خو مړ شوی دی. نو د ان کسان په بن باندې چې څنګه ډزې کوي نو هغه د فریم د مخه ته کی ولې چې پدې کې دا کم ګلاس لګېدلو پدې باندې د ډزو اثر نه کېدو. نو بن چې څنګه د لیفت د نشي نو هغه دا کور کولو کې د هغه ځای نه هغه دستاویز وباسي. نو بن چې څنګه بهر روزي نو هغه د ابیګیل د نظر نه ځان بچ کوي ولې چې هغه ته پته لګېدلې و چې بن دې پارټي ته چا انوایټ کړی نه دی. نو هغه د میوزیم په سٹور کې پټ شي. نو هغه چې څنګه د میوزیم د سٹور نه وځي نو دغه د کې د کیشر ته پته لګي هغه ته دا لګي چې د دې نه د ډاکومېنټ دا کاپي پټي ولې چې الته په دې سایز کې ډېرې کاپیانې پرتې وي. نو دا کیشر ورته وایي چې د دې پیسې ورکه کني زبا سکیورټي ته आवाज وکم. نو هغه چوپچاپ دلته د دې پیسې ورکي او هغه سره ډېرې پیسې هم نه وي. نو چې بن د دې نه بهر وځي نو ابیګیل ویني او هغه ورپسې شاته رامنډه کی او چې څنګه بن دا دستاویز په دې وین کې خودو نو دلته ورته ابیګیل وایي چې ته د څه کولو کوشش کوې. نو چې ابیګیل د سره د لاس کړه ډاکومېنټ وویني نو هغه پوه شي چې دا څه دي او هغه سکیورټي ته چغې وهل شروع کی. نو بن زر دا دستاویز دی لور کی خو دلته د ای ان ام ابیګیل د دستاویز سره وویني نو هغه ورپسې خپل کسان ولګي. نو بن دلته د ابیګیل د بچکولو کوشش کوي خو دلته د ای ان کسان ابیګیل ونیسي او دا غزه نو تختی او بل خو د ګارد ته پته مولګي چې د میوزیم نه غلا وشوه. اوس ټول میوزیم بند کی او پولیس هم راشي. نو دلته ورته د ای ان وی چې دا دستاویز ماته په حواله کا. نو ابیګیل ورته صفه منه وکي خو په دې دوران کې د دیوین مخ ته یو ټرک راشي. نو دا ډرایور دا ګاډي بل طرف ته کی چې د سره په دیوین کې ټول د پروزي او ابیګیل ته موقع ملو شي د تختیدو. هغه ته پوره د تختیدو موقع ملو نشي خو هغه شاته د دروازې پسې ځوړند دی او بل خو رایلی او بن دوی پسې شاته لګیدلی د ابیګیل د بچکولو د پاره. نو لګ وخت پس یین د ابیګیل نه د دستاویز واخلي او بن ډایرکټ د ابیګیل د خپل وین ته راکاږي چې هغه سره دا بچ شي. اوس لګ وخت پس یین چې ودرېږي او هغه د دستاویز چې کینو هغه ته پته لګي چې دا خو نقلي دستاویز دی او بل خو ابیګیل ډېر زیاته ناراضه و. هغه بن ته وایي چې تا دا دستاویزونه پټ کړل او هغه د یو غونډې په لاس کې دي. نو په دې کې بن هغه اصلي دستاویز روباسي هغه ورته دا وایي چې ما یو نقلي دستاویز مغشته ولې کو څه خطر وي نو دا اصلي دستاویز سیف وي او ورته دا وایي چې ما د دستاویز زکه پټ کو چې یې نه پټ نکي ولې چې هغه د خزانه تلاش کولو د پاره بیتاب دي. اوس چې دوی د هر سره پاره کم سامان تیار کړو نو هغه د بن پکور کیو او بن اوس خپل کور ته تلین نشول چې پولیس په دغه تلاش کولو د پاره هغه ته مخ کې رسیدلی وي. اوس دوی دا وین یو سیټ ته ودرې او بن دا سوچ کوي او دا وایي چې دا ضروري شیونه دي چې هغه مونږه د خزانه تلاش کولو کې مدد وکړي خو هغه زما کور کې دي او په دې کې یو فرانکلین دوی انسان خطونه دي چې هغه د خزانه سره تعلق ساتي. نو دلته بن اچانک وایي چې زما پلار سره د دې خط کاپی شته او دلته د ابیګیل هم دې سره د تلو فیصله وکړي ځکه چې هغه هم قتل غواړي چې دا څنګه خزانه ده. اوس بل خو پولیسان او د هغې مشر سډوسکي د بن کور ته راشي او هلته هغې د بن د کور جانچ پړتال شروع کړي چې هلته هغې ته هغه خطونه میلو شي چې د کوم باره کې بن خبره کوله او دې سره دا سډوسکي وایي چې د بن خاندان هم را پیدا کړي او لږ وخت پس بن د خپل پلار پیټریک کور ته راورسي او پیټریک ورته دا ویلو چې ته دلته ما سره ملاوېدو له راځې صرف ما سره ملاوېږي د خزانه باره کې به تپوس نه کې. نو دلته ورته بن وایي چې زه هم تاله ملاوېدو له راغلی ما او موږ په یو ځای وخت تېرو خو صرف ته ما له خط راکه بیا به په یو ځای وخت تېرو. نو چې د بن پلار دا خبره واوري نو ډېر زیات غصه شي او دا پلار ورته وایي چې ته د چا د غلطۍ نه زده کې او که نه ما خپله ټوله زندګي ولګوله دې خزانې پسې خو ماته میلو نه شوه او داسې څه خزانه نشته او دا صرف یو کهاني جوړه کړې ده چا. خو بن د پلار په خبرو باندې یقین ونه کي او لږ وخت پس هغه د دستاویز روباسي او چې د دې دستاویز شاته پیسې باندې وګوري نو په هغې باندې څه کوډ لیکلي وي. نو بن ورته دوباره وایي چې هغه خطونه ما راکه. نو دې کې ورته دا پلار وایي چې هغه خو ما مخکې یو میوزیم له ورکړي دي. نو چې پولیس کله د پیټریک کور ته راشي نو پیټریک یې په کورسۍ پسې تړلي او هغه ورته وایي چې زما زوی زه دلته وتړلم او زما نه ګاډی ما واخیستو له دې ځای نه وتښتېدو. نو دلته ورته دا سډوسکي وایي چې د دې ګاډي نمبر ولیکئ او دا ټریک کړئ او بل خوا یې هم پوه شي چې هغې ته کوم سوراخ دغه جهاز نه میلو شوی نو د هغې تعلق دې خزانې سره شته او لږ ریسرچ نه پس هغه ته پته ولګي چې په فیلډلفیا کې د دې خط کاپیانې ډېرې زیاتې دي. نو هغه تورند هغه ځای ته راتلو فیصله وکړي رایلي چې کله د دې کوډ حل کولو کوشش کوو نو هغه ټایم کې وله یو ماشوم راشي او که رایلي نه کېږي او که نه کېږي خو دا ماشوم وله ټول کوډ حل کړي او بل خوا یې هم په ټایم هغه ځای ته راورسېدو او دا ماشوم د آخري کوډ پته یې لګوله نو په دې کې د یې سره ټکراو شي. نو یې چې ورته وګورو نو هغه دا وایي چې دا ماشوم څه ناڅه خو په پیپر باندې سولف کوي. نو هغه د ماشوم پسې شاته ولګي نو چې کله دا ماشوم هغه ځای ته رسي نو دا هغه ځای نه رایلي تلي ځکه چې رایلي هغه آخري کوډ په خپله حل کړی نو رایلي تورن ابیګیل او بن له راشي او ورته دا کوډ باره کې وایي چې کوم د حل کړي دي. نو دوی چې دا کم کوډونه حل کړل د هغې حساب یې ولګو نو دوی دلته دا وایي چې دا یو حال دی او هغې کې یو ګړی ده دا د هغې طرف ته اشاره کوي. نو دوی هغه ځای ته راتلو فیصله وکړي چې دوی ته بل سوراخ میلو شي او بل خوا یې هغه ماشوم له پیسې ورکړي چې ریلي ده ته څه وې او هغه ته هم د هغې باره کې پته ولګي نو هغه هم دې حال ته را روان شي. بل خوا بن هغه ګړی طرف ته ځان ورسوي نو هلته هغه په دیوال وګوري چې یو ډېر عجیبه نشان دی نو هغه چې دا نشان والا کم ځای دې ځای نه خښته لرکي او هغه ته یو ډېره عجیبه چشمې میلو شوې او دا یو خاص چشمې وې. نو بن تورن ابیګیل او ریلي له لاړ
راشي او دا چشمه ورته وخی نو چې کله بن دا چشمه واچي او د هغه نقشې شاته وګوري په هغه کې دته یو خاص نشان ښکار شي او هغه سره خوا کې په لیکلو کې یو میسج هم وي اوس دلته دوی وګوري چې یې نم د خپل کسانو سره هغه ځای ته راورسېدو نو دلته دوی دا فیصلو کې چې دوی به بیل شي او ابیګیل او رایلی سره هغه دستاویزو او هغه زر د هغه ځای نه وځي خو د هغې نه په پټه د هغه ځای نه ډېر لرې راغلل نو یو وخت داسې راغی چې ابیګیل ټرک وهلو والا وه نو په دې کې د رایلی بچ کی خو هلته یې راشي او د دې نه دا دستاویز واخلي نو ابیګیل بن ته رنګ وکړي او ورته ټول هر څه باره کې ووایي نو دلته ورته بن وایي چې زه به خپل ګاډي سره ولاړ یم او تاسو هم راشئ هغه ځای ته خو دې پولیس ته د بن ګاډی میلو شوی و خو چې بن هلته څنګه راورسي نو دې پولیس دې ګرفتار کو نو ابیګیل او ریلی لږ لیټ راورسېدل خو چې څنګه هغې پولیس والا وویني نو په پټه هغه ځای نه وځي نو اوس په کسټډۍ کې بن دې سډوسکي ته ټوله کهاني وکړي چې څنګه مونږ یو جهاز ته تللي څنګه مونږ په هیلې حل کولې او سډوسکي ته د بن هغه چشمې میلو شي نو په دې کې دې ته رنګ راغی او سډوسکي ورته وایي چې دا رنګ په سپیکر کا نو دې کې ایین ولې دمکي ورکړي چې هغه چشمې زر ماله راورسوه او که هغه پولیس ته سم ونه وي نو زه به ستا دوستان ژوندي پرې نه دم اوس دې پولیس والا د ایین په شان افرادي پرې ښودل نه غوښتل او سډوسکي ورته وایي چې د پلان په مطابق به تا هغه سره میلو شي او هغې هر طرف ته خپل کسان ودرئ او چې بن هغه ځای ته ورسېدي نو دلته موږ ته پته لګي چې دا د دوی یو غټ چالو د ایین کسانو بن د دې پولیس والا نه خلاص کو نو په لار کې ورته ابیګیل کال وکړي او ورته ووایي چې ما ایین سره ډیل کړو چې تا را خلاص کړي خو ته به دې خزانې پورې رسې او چې کله ایین او بن دوباره میلو شو نو ایین والا هغه دستاویز او هغه پایپ چې کم جهاز کې ورته میلو شوي هغه ولې دوباره ورکړي نو دلته ورته ایین وایي چې ما ته دا را روان تورا خباره کې ووایه نو دلته ورته بن وایي چې ما سره سم نشته او ما تر څه باره کې هم پته نشته نو دلته موږ ته وښیي چې ایین د بن پلار اغوا کړی دی نو هغه به اوس مجبورا د دې خبره مني او هغه ورته رښتیا ووایي نو هغه ورته ووایي چې کومې نقشې د شاته ما هغه نشان ولیدو هغه د یو چرچ و نو دوی زر دغه چرچ ته راورسي او بن دوباره هغه چشمې واچوي نو دې ځله هغه ته د بل سوراخ باره کې پته ولګېده او یو عجیبه نوم نو دلته را ټول ډېر زیات کنفیوزه شو چې د دې مطلب څه کیدی شي خو لږ وخت پس دوی ته پته ولګېده چې د چرچ د لاندې خلک پرې خښول نو دې نه پس ایین او د هغه ملګري ښکته لاړ شي نو دلته بن ته پلار وایي چې موږ له سکول پکار دی د ایین د چوټکارۍ دپاره او تر کومه پورې موږ چې ایین له کار کوو نو هغې پورې موږ ژوندي یو چې څنګه د ده کار نو ډایرکټ په موږ مړه کي نو هېڅ ایین بن ته رنګ وکړي او ورته ووایي چې بل سوراخ څه دی نو په دې نقشه باندې چې کم نوم و دوی هغه ځای ته راورسي او هغه ځای مات کړي چې هلته نه یو سورنګ تللی و نو ایین بن ته وایي چې ته مخکې ځه او دننه تلو نه پس هغې ته یو ډېر زوړ ځای میلو شي چې شاید دا ډېر وخت نه کولو شوی نه و د لرګو پوړی او یو زوړ لیفټ و نو دلته ورته پیټریک وایي چې دا د لرګو پوړی خطرناکې دي او د کلونو نه دلته څوک نه دي راغلي نو دا به ماتې شي نو ایین دوی په زور باندې د ښکته تلو دپاره مجبوره کړل اوس دوی مخکې روان شو او په دې کې یو پوړی ماته شي چې دې کې شون لاندې پروزي او مړ شي او دا نورې ماتېدو والا وې نو دوی زر هغه لیفټ ته ورټوپ کړي او ځان بچ کړي او دا لیفټ دوی یو خالي کمرې ته بوزي نو ایین بن ته وایي چې خزانه کم ده نو بن ورته وایي چې ما ته خو پته نشته نو ایین ورته په غوسه کې وایي خو ته ما ته نه وې نو زه به تاسو دلته یوازې پرېږدم نو دلته ورته د بن پلار وایي چې بل سوراخ په موږ ته په دې لاټین کې میلو شي ځکه چې داسې لاټین په چرچ کې پروت دی او کیدای شي دا خزانه هلته وي خو ایین هغې باوجود هم دوی پرېږدي او ورته وایي چې ما ته خزانه میلو شي نو زه به تاسو بچ کولو دپاره واپس راشم نو دلته ورته اوس رایلی په پریشانۍ سره وایي چې موږ به اوس دلته مړه کېدو والا یو نو دلته ورته د بن دا پلار وایي چې ما ایین ته دروغ ووي اوس دوی ته په هغه ځای کې یو بله کمره میلو شي او هغه کمرې نه داسې لګي چې دې نه مخکې هم دلته څوک راغلي وو نو بن ډېر زیات خفه شي او هغه پلار ته وایي چې شاید تا ټیک وي ځکه چې خزانه اړو شته نه نو دا پلار ورته وایي چې د خفه کېدو ضرورت نشته زموږ نه مخکې دلته څوک په راغلي خو بن اوس هم هار نه مني او هغه په دې دیوالونو کې د سوراخ معلومولو کوشش کوي نو په دې کې دته څه عجیبه تالې په نظر راشي او په دې کې دا یو تاله خالي وي نو د دې دا شکل د هغې پای پسې وي چې کم دي ته په هغه جهاز کې میلو شوي او بن چې هغه پایپ روباسي او په هغه تاله کې فټ کړي نو یو سیکرټ کمره کولو شي او اخر کار دا هغې کمرې د شاته یو خزانه وه او دا ټوله کمره د خزانو نه ډکه وه زاړه کتابونه د سونې روپۍ چې په کومې خزانې پسې پیټریک او د هغه پلار د کلونو نه لګېدلي وو هغه دلته وه او هغې ته د بهر تلو دپاره یو پوړی میلو شي نو هغه چې په هغه ځای روزي نو هغه ته یو سړی میلو شي نو بن ته موبایل وغواړي او سیډوسکي ته رنګ وکړي نو سیډوسکي هغه ځای ته راشي او بن ورته د ټولې خزانې باره کې ووایي او ورته وایي چې ما ته د دې خزانې نه لږ هم نه ده پکار خو زما یو څو شرطونه دي لومبې دا چې ابیګیل ته به څه نه وایې او د خزانې نه څه حصه به هغې له د هغې خاندان له ورکې او لږ حصه به ته رایلي له ورکې او د ټولو نه ضروري ما به ګرفتاروې نه نو سیډوسکي د ده را خبرې ومني او هغه یې هم ګرفتار کړي او په یو څو ورځو کې دا خزانه د دنیا غټو غټو میوزیمو کې کېښوده او لږ وخت پس دوی په مزو کې وي خو رایلي لږ په غوسه کې هغه د بن ته وایي چې تا د سرکار نه پیسه ولې وانه غشته نو بن ورته وخاندي او څه جواب ورنه کړي نو رایلي هغه ځای کې په خپل ګاډي کې کښېني او دې نه دا پته لګي چې رایلي ته مخه ډېره پیسه میلو شوې ده او دې سره دا کهاني ختمه شي او که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ